ترکیه کې د عبدالرب رسول سیاف نیول کېدو اوازې ناسمې دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ټولنیزو پاڼو کې خپرې شوې هغه اوازې ناسمې دي چې ګواکې عبدالرب رسول سیاف په ترکیه کې نیول شوی دی. په افغانستان کې د 1400 هجري لمریز کال د زمري میاشتې له سیاسي تحول وروسته د دعوت اسلامي ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډون یو شمېر پخواني سیاستوال ترکیې ته ولاړل او هلته میشت دي. له تېرې ورځې راهیسې ځینو ټولنیزو پاڼو کې لیکل شوي دي چې د ترکیې هیواد خبري اژانس انادولو خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جهادي رهبر استاد سیاف په انقره کې د ترکیې د پولیسو لخوا د اسرائیل استخباراتي شبکې موساد ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. دغه سرچینو د نیول کېدو په حالات کې د یوه کس انځور هم خپور کړی چې ګواکې سیاف دی. حقیقت موندنه: د استاد سیاف زوی حبیب الرحمن سیاف د سلواغۍ 18 په ژواک خبري اژانس ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. هغه وویل څو وارې همداسې د دروغو خبرونه له نامعلومو ادرسونو خپاره شوي. په اصلي موخه او هدف یې نه پوهیږم، خو په دې اواخرو کې د ځینو دارنګه دروغو خبرونو شاهد یو. په ژواک خبري اژانس د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویبپاڼې چیکړه خو داسې څه یې نه دي خپاره کړي. پر یادو پاڼو خپور شوی انځور هم د سیاف نه دی. د وطن په نوم یوې بهرنۍ ویبپاڼې یوه میاشت مخکې لیکلي چې په ترکیه کې یوه ډله د اسرائیل موساد ته د جاسوسۍ په تور نیول شوې ده. سرچینې لیکلي دي چې په نیول شویو 40 کسانو کې د ښځو په ګډون عرب او ترکان شامل دي. یادې ویبپاڼې د نیول شویو کسانو ویډیویې هم خپرې کړي او یو هغه سپینګیری هم شته چې خواله رسنیو کې ځینو کسانو د هغه انځور استاد سیاف ته منسوب کړی دی. پایله: ځینو کسانو په ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې ګواکې په ترکیه کې د دعوت اسلامي ګوند مشر د نیول کېدو خبر اناتولي اژانس هم خپور کړی، خو د دغه اژانس پر پاڼه داسې کوم خبر ونه موندل شو. د سیاف زوی هم دغه ادعا رد کړه. خپور شوی انځور هم د سیاف نه دی او خپاره شوي انځورونه د هغو عرب او ترکانو دي چې د راپورونو له مخې یوه میاشت مخکې نیول شوي دي. پرېکړه: ترکیه کې د عبدالرب رسول سیاف د نیول کېدو اوازې ناسمې دي.